د نظم عنوان دی هوایي ډزې. ته چې خوشحال شې په اسمان باندې چې ډزې کوې، داسې ګڼه لکه انسان باندې چې ډزې کوې. دا ضروري نه ده چې دا ګولۍ په غر پرېوځي، دغه ګولۍ به چېرته ځي د چا په سر پرېوځي. دغه ګولۍ به لوی خفګان پیدا کړي، هسې نه کونډې یتیمان پیدا کړي. تا ته به پته نه وي، ته به ناخبر قاتل وي، ته به حیران شې چې ته کله په محشر قاتل وي. د دې ګولۍ د لاسه څوک چېرته معذوره نه شي، د دې ګولۍ د لاسه څوک مرګ ته مجبوره نه شي. د دې ګولۍ مازغه خو نشته چې کوهي کې پرېوځي، یا چېرته لاړه شي مزلو کې پټي کې پرېوځي. راځئ د بل سړي هم خیال وساتو، خپلې خندا کې بل خوشحال وساتو. لږ د ادریس امیل مینت ومنئ، په ځان یې دغه نصیحت ومنئ. راځئ د امن پړی کلک ونیسو، مونږ چې خوشحال شو نو ټوپک ونیسو.